دا میشن د انسانیت تاریخ جوړولو لپاره میاشتې ته روان شي، خو څنګه چې خلا ته ورسي نو هر څه تباه شي او صرف یو کس ژوندی میاشتې ته ګول شي. هغه د خپلې کامیابۍ جشن مناو، خو عبرتناک عذاب همدلته نه شروع شي. آیا هغه به ژوندی ځمکې ته راکوز شي که همدا میاشت به د قبر جوړ شي؟ د کهانې په شروعات کې مونږه د کیسي ټیم وینو. هغوی خپل اولنی انساني میشن میاشتې ته ولیکي، خو څنګه چې اوزون لیر کراس کی نو په سپیس کرافټ کې یو زورداره دماکه وشي او پکې ټول خلاباز مړه شي. د دې حادثې سره په مرګ باندې یو غټ پریشر جوړ شي. ټول خلک په سرکار نیوکې شروع کړي. دغسې د دوی خلایي پروګرام ډیر زیات خراب شي. د دې واقعې نه 15 کاله پس دا ملک یو ځل بیا د یو میشن لیکلو فیصله وکړه. د دې نوي میشن لپاره 3 خلاباز وټاکلی شي: کمانډر لی، چو او رابرټ. درې واړو ته ډیر سخت ټریننګ ورکړی شي چې د پخوا بشن غلطي یو ځل بیا ونه شي. د میشن شروع کېدو نه مخکې دوی د میډیا سره خبرې وکړي. کمانډر لی وایي چې زه به په حالا کې د خپل کېدونکي بچي نوم لیکم. رابرټ وایي چې زه د خپل پلار نیمګړې خوا پوره کولو لپاره ځم، ځکه چې په تیر شوې حادثه کې د هغه پلار هم مړ شوی و. اخر کار د میشن شروع کېدو ورځ راشي او سپیس کرافټ په کامیابۍ سره د ځمکې نه پرواز وکړي. اول کې خو هر څه ټیک روان و، خو څه وخت پس ناڅاپه د دوی سپیس کرافټ په یو خطرناک سولر طوفان کې گیر شي او د انور خطرناک ریډیشن د هغه الکترونیک سیستم تباه کړي. کنیکشن بند شي او د کنټرول روم سره د هغوی رابطه ختم شي. لاندې خلک د کیسي خلاف احتجاجونه شروع کړي. کمانډر لی او چو د سپیس کرافټ نه بهر راوځي او د سیستم ټیکولو کوشش شروع کړي. رابرټ دننه پاتې شي. هغه ډیر زیات یریدلی وي، خو د بهر نه دواړه ملګري هغه ته تسلي ورکړي چې یریږه مه، هر څه به ټیک شي. چو وایي چې د تیلو ټینکۍ لیک شوې ده. هغه چې څنګه ورنږدې شي نو یو غټه دماکه وشي او هغه په موقع مړ شي. کمانډر لی ځان په سیفټي رسۍ باندې تړلی وي، ځکه هغه ځان بچ کړي، خو د سپیس کرافټ نه بهر گیر شي. په دې وخت د کنټرول روم سره رابطه یو ځل بیا شروع شي. هغوی ته پته ولګي چې چو مړ شوی دی. ډیر زیات خفه شي. بل خوا رابرټ د کمانډر لی د بچ کولو کوشش وکړي. د سپیس کرافټ نه بهر وځي، خو لی هغه منع کړي او ورته ووایي چې دروازه کولاو نه کړي، کینې ته به هم مړ شي. هغه ته پته وه چې زه د بچ کېدو والا نه یم، ځکه په ډیر ډک زړه سره هغه ته ګوډ بای وایي او ورسره ته دا وعده هم واخلي چې ته به خامخا ژوندی ځمکې ته کوزیږي. خپله سیفټي رسۍ کولاو کړي او د خلا په دې نه ختمېدونکې تیاره کې د همیشه لپاره ورک شي. څه وخت پس سیسټم ریزیټ شي او د کنټرول روم سره یو ځل بیا رابطه جوړه شي. رابرټ هغوی ته په ژړا ووایي چې زما دواړه ملګري مړه شول. دا اورېدو سره په کنټرول روم کې یو عجیبه خاموشي جوړه شي. ډایرکټر هغه ته تسلي ورکړي چې تا به خامخا ځمکې ته راولو، خو ساینس منسټر ډیر زیات ګبراو شوی و. هغه دا نه غوښتل چې رابرټ ته د دغه ځای نه راستون شي او یو ځل بیا د سپیس میشن فیل شي. ټول ټیم د پخواني ډایرکټر کیم د راوستلو فیصله وکړي، ځکه چې هم هغه د دې سپیس کرافټ ډیزاین جوړ کړی و. کیم په دې وخت د خپلې ملګري هیول سره په غرونو کې ښکار کولو. کله چې اولنی میشن فیل شو نو کیم د ډایرکټرۍ نه استعفا ورکړه او په یو نوي پروجیکټ یې کار شروع کړو. څنګه چې هغه ته کسان راشي او د تللو ورته ووایي نو کیم ورته انکار وکړي، خو کله چې ورته پته ولګي چې رابرټ د هغه خلاباز زوی دی کوم چې په تیر شوي میشن کې مړ شوی و نو فورا تللو ته تیار شي. بلخوا د سپیس کرافټ ټمپریچر ډیر په تیزۍ سره په کمېدو شي. حالت ډیر زیات خراب شي. کیم چې څنګه راشي نو رابرټ په اسانه ژبه پوه کړي چې څنګه صرف د یو ترسټر په مدد سره سپیس کرافټ د میاشتې منځته راوستی شي. بیا هغه ته وایي چې ته یو ساعت آرام وکړه، تر هغې موږ سلاره راوباسو. څنګه چې رابرټ ته پته ولګي چې زه د کیم سره خبرې کوم نو هغه حیرانه پاتې شي، ځکه چې کیم هغه انسان و کوم چې د هغه سره د پلار مړینې رسوماتو پورې موجود و. هغه د خپل پلار را یاد شي، بیا د خپلو ملګرو فیملی تصویر وګوري او په دې سوچ کې شي چې اوس به د هغوی په خاندان څه تېرېږي. بلخوا کیم خپلې ښځې مون ته کال وکړي او د هغې نه مدد وغواړي، ځکه چې مون په ناسا کې کار کولو، خو هغه دا جواب میلاو شي چې ناسا دا میشن فیل ګڼلی دی، ځکه هغوی مدد کولو ته تیار نه دي. په دې وخت یو بله مسله جوړه شي. رابرټ په خپله خوښه د سپیس کرافټ نه لینډر بیل کړي. دا لیدو سره کیم ډېر زیات ګبراو شي او هغه ته د داسې نه کولو ووایي، خو رابرټ د هغه خبره ونه مني، ځکه چې هغه خپل ژوند د کیم په اسرې نشو پرېښودی. هغه ته صفا جواب ورکړي چې تا زما پلار نه وبچ کړی نو ما به څه بچ کړې، ځکه اوس زه هر څه په خپله کول غواړم. هغه فیصله وکړي چې زه به په هر حالت کې میاشتې ته کوزیږم او د خپل پلار نیمګړی خواب به پوره کوم. څنګه چې دا خبر
بهر ورسی نو میډیا او خلک به کابو شي بیول خبرداري ورکړي چې په میاشت باندې یو خطرناک باران شروع کېدو والا دی یو داسې باران چې په هغه کې به غټ غټ اسټروئید د خلانه په میاشت باندې راغورځېږي کیم هغې ته وایي چې ته په دې بارانه باندې نظر ساته او زه د سپیس کرافټ ټیک کولو پلان جوړوم بلخوا رابرټ د اټو پایلټ په مدد سره د میاشتې طرف ته روان شي د کنټرول روم نه ساینسدانان هغه ته صحیح ډایرکشن ښایي رابرټ په دې یریدو چې هسې نه په میاشت باندې دا لینډینګ هم فیل شي څنګه چې د لینډر سپیډ تیز شي نو په کنټرول کې د خلکو ساه ودرېږي په دې سوچ کې چې آیا دا میشن به کامیاب شي که دا پخوا په شان یو ځل بیا مایوسي خو په راتلونکې لمحه لینډر په کامیابۍ سره په میاشت کوز شي رابرټ بهر راوځي د میاشتې په خاوره باندې خپل قدم کېږدي بیا د خپلو ملګرو یونیفارم او تصویرونه راوباسي او په دې ناشنا خاوره یې واچوي د خپل ملک جنډه ښخه کړي او هغې ته سلام وکړي د دې نه پس د میشن مطابق سیمپلې جمع کول شروع کړي او د بره نه د نظر ساتلو لپاره ډرون هم پرېږدي لاندې کنټرول روم کې کیم د ساینسدانانو سره د سپیس کرافټ جوړولو په طریقو کار شروع کړي په دې وخت صدر لایو راشي او د ناسا نه د رابرټ د محفوظ راکوزولو مدد وغواړي مون هم د ناسا نه د مدد کولو اپیل وکړي خو هغوی دا بانه جوړه کړي چې که موږ د رابرټ مدد لپاره خپل ټیم ولېږلو او هلته د اسټروئید باران شروع شو نو د هغه سره به زموږ ټیم هم تباه شي بلخوا بیبل د خوراک په دوران په خپل ټیبلیټ کې خطرناک سیګنل وویني په منډه کیم ته راشي او هغه ته وایي چې د میاشتې په صحیح حصو باندې د اسټروئید باران شروع شوی دی او ډیر ژر به هغه ځای ته هم ورسي په کوم ځای کې چې رابرټ دی په دې وخت د رابرټ نه ریپورټ راشي چې ما ټولې سیمپلې جمع کړي دي او ورسره مې د خاورو لاندې د واورو سیمپل هم راخیستی دی هغه دا خبرې کولې چې ناسا به ځمکه په خوځېدو شي او د هغه څلور طرفه خطرناک اسټروئید غورځېدل شروع شي یو غټ اسټروئید د هغه سره نږدې راګذار شي د هغه په وجه رابرټ لرې ګذار شي کیم آرډر ورکړي چې څومره ژر کېدای شي لینډر ته دننه شه رابرټ هم داسې وکړي او لینډر طرف ته منډه کړي خو په دې وخت یو بل غټ اسټروئید راوغورځي د هغه په وجه ګاډي تباه شي او رابرټ په یو کنده کې ګیر شي کیم چې دا خراب حالت وویني نو خطرناکه فیصله وکړي هغه ټیم ته د سیسټم ریزیټ کولو ووایي ټیم هم داسې وکړي سیسټم ریزیټ کړي هم دې سره په سپیس کرافټ کې یو ځل بیا پاور راشي بلخو رابرټ د ډرون په مدد سره د هغه کندې نه رابهر شي او ډیر په تیزۍ سره لینډر ته ورسي انجن سټارټ کړي او د دې خطرناک ځای نه پرواز شروع کړي اوس یو بله مسله وه لینډر د سپیس کرافټ سره تړل دا کار هم هغه د اټو پایلټ په مدد سره وکړي خو څنګه چې دننه ځي نو په دې وخت یو غټ اسټروئید راشي او د سپیس کرافټ صحیح حصه ماته کړي د دې په وجه سپیس کرافټ ډیر په تیزۍ سره لاندې په غورځېدو شي کیم هغه ته وایي چې څومره ژر کېدای شي مین ور کنټرول کا خو د ډیرو جټکو له وجې هغه کنټرول ته نه رسېدو په دې وخت هغه په غلطۍ سره ایمونیا ګیس تیر کړي سترګو ته یې تیاره جوړه شي او په راتلونکې لمحه هغه په لینډر کې بېهوشه راپرېوځي لینډر یو ځل بیا په ځمکه راپرېوځي او د کنټرول روم سره ټولې رابطې ختم شي کله چې د څلورو ګنټو پورې د هغه سره رابطه ونه شي نو ټیم دا وګڼي چې رابرټ مړ شوی دی میډیا والا هم په خپلو خبرونو کې د هغه د مرګ اعلان وکړي او دا میشن فیل وګڼي د دې هر څه په وجه کیم ډیر زیات خفه شي کور ته لاړ شي او د خودکشي کولو کوشش شروع کړي خو په صحیح موقع بیول راشي او هغه د خودکشي نه بچ په دې موقع کیم ته د مون میسج راشي هغې په میسج کې لیکلي وو چې رابرټ اوس هم ژوندی دی ځکه چې د ناسا سپیس سټیشن د هغه رالېږل شوي سیګنل نیولی او ورسره هغه کیم ته د رابرټ فریکوینسي هم راسینډ کړي کیم فورا د بیول سره په خپله مشینري باندې د سیګنل نیولو کوشش شروع کړي څه وخت پس د هغه مهنت رنګ راوړي او هغه میسج واوري په کوم کې چې رابرټ مدد غوښتی و کیم د هغه نه د حالت تپوس وکړي او بیول ریکارډینګ شروع کړي رابرټ ووایي چې حالت ډیر زیات خراب شوي دي ما سره اکسیجن او پاور دواړه په ختمېدو دي او ورسره د اسټروئید باران خطره اوس هم نه ده کمه شوې کیم هغه ته تسلي ورکړي چې موږ به تا خامخا بچ راکوزو څومره ژر چې کېدای شي لینډر ته دننه شه او تر هغې پکې اوسه تر څو چې موږ د حل لاره نه وي راویستې په دې وخت هلیکاپټر راشي او کیم د ځان سره کیسي ته بوځي بیول په یوټیوب باندې د رابرټ د مدد میسج اپلوډ کړي هغه ډیر په تیزۍ سره وایرل شي او په ټول ملک کې د هغه خبرې شروع شي بلخوا رابرټ په زخمی حالتو کې په لینډر کې دننه پروت و بیول د هغه سره مسلسل خبرې کولې چې هغه همت ونه بېلي او په دماغو کې د ژوندي راکوزېدو یو امید وي څنګه چې په ټوله دنیا کې د هغه میسج خور شي نو د دنیا ګڼ شمېر خلک د هغه په حق کې ودرېږي او په ناسا باندې پریشر واچوي چې څومره ژر کېدای شي رابرټ ژوندی راکوز کړي او هغوی د رابرټ په مدد کولو مجبوره کړي د ناسا افسران په دې سوچ کې دي چې آخر دا میسج لیکلی چا دی د ټولو شک په مون راشي د دې نه مخکې چې دوی څه فیصله وکړي د وایټ هاوس نه حکم راشي چې د کیسي د مسلسل کوششونو نه پس د رابرټ سره یو ځل بیا رابطه جوړه شوې ده حالانکه ساینس منسټر د دې خبرې خلاف و هغه ویل چې موږ سره د رابرټ د محفوظ راکوزېدو څه پلان نشته نو خلکو ته د دروغ امید ولې ورکړو په دې وخت په میاشت باندې د اسټروئید باران یو ځل بیا شروع شي کیم په دې سوچ کې وي چې رابرټ په داسې کوم محفوظه
بازي ته یوسم. د هغه په دماغو کې هیڅ لاره نه وه. هغه ډېر زیات پریشانه و، خو په دې وخت یو ښه خبر راشي. کیم ته پته ولګي چې وایټ هاوس ناسا ته د رابرټ د مدد کولو اډر ورکړی دی. امریکن سپیس سټیشن او مون د کیسی سره رابطه وکړي او ورته ووایي چې موږ په شریکه یو ریسکیو پلان جوړو او ډېر ژر به رابرټ ژوندی راکوز کړو. څه وخت پس د ناسا سپیس کرافټ د رابرټ لینډر سره د جوړېدو لپاره مخکې روان شي. رابرټ د لینډر سټارټولو ډېر کوششونه وکړي، خو هغه به بار فیل کېدو او اخر کار رابرټ یو ځل بیا یو ډوب کندې ته ګذار شي. د لینډر هغه حصه ماته شي کومه چې د سپیس کرافټ سره جوړېده. د ناسا سپیس کرافټ وایي چې اوس د هغه لینډر زموږ سره جوړېدل ډېر مشکله دي. همدې سره د هغه د ژوند امید یو ځل بیا په ختمېدو شي. د رابرټ هم همت ختم شي، مرګ د غاړه کېږي او د اکسیجن سره ټول سیسټم بند کړي. په دې وخت کې هغه ته وایي چې د 30 میشن سٹارټ کېدو نه یو میاشت مخکې ستا پلار ماته راغلی و. هغه راته ویلي و چې د سپیس کرافټ په انجن کې خرابي ده، چانس یې شته چې کار به پرېږدي، خو بیا هم هغه انکار ونه کړو او میشن ته تیار شو، ځکه چې د هغه د ارمان و چې زه د میاشتې ټولې سمپلې ځمکې ته راکوزې کړم او د خپل ملک نوم په هغه لیست کې ولیکم کومو ملکونو چې میاشتې ته کامیابه میشنز لیکلي دي. دا اورېدو سره په هغه کې همت پیدا شي او ځان سره وعده وکړي چې زه به هر قیمت ځمکې ته ژوندی کوزېږم او د خپل پلار د ارمان به پوره کوم. د ډېرو کوششونو نه پس په سپیس کرافټ کې د اکسیجن سپلای یو ځل بیا بحال. بل خوا کیم مون ته کال وکړي او د هغې سره په یو نوي پلان باندې خبرې وکړي. هغه په منډه کنټرول روم ته راشي او رابرټ ته چل وښایي چې بهر راوځه او د لاس په مدد سره تھرسټر سٹارټ کړه. رابرټ هم داسې وکړي، بهر راوځي او د بار ټرای نه پس کمانډ ماډیول کار شروع کړي. خو اوس د هغه مخې ته یو بله مسله وه. د میاشتې کوم سایډ ته چې هغه روان و نو په هغه ځای کې د لینډر کېناستل اسانه نه و. رابرټ یو خطرناکه فیصله واخلي، ډرون په ځان پورې وتړي او په خلا کې د لینډر نه راټول کړي. ډېر په تیزۍ سره لاندې را روان شي، خو څنګه چې ځمکې ته نږدې شي نو ډرون سٹارټ کړي، د هغه په مدد سره رفتار سلو شي، خو بیا هم د ځمکې سره ډېر تیز ولګي چې د هغې په وجه د کنټرول روم سره کنیکشن ختم شي. لاندې ټیم دا وګڼي چې هغه مړ شوی دی، خو څه وخت پس ډرون د هغه مخ سکین کړي او لاندې سیګنل ولیږي. سیګنل میلاودو سره ناسا یو ځل بیا اعلان وکړي چې موږ به یو بل ټیم د رابرټ مدد ته لیکو. دا اورېدو سره هغه ډېر زیات خوشحاله شي او خپل صحیح لوکیشن ناسا ته څېړي کړي. څه وخت پس د ناسا سپیس کرافټ هلته ورسي او رابرټ په کامیابۍ سره ځمکې ته راکوز کړي. په ټوله دنیا کې د هغه نوم خور شي او خلک د هر ځای نه د هغه لیدلو ته را روان شي. د دې غټې کامیابۍ نه پس کیسی کیم ته د ډایرکټر جوړېدو افر ورکړي، خو هغه انکار وکړي او خپل ریسرچ سنټر ته واپس لاړ شي. کله چې رابرټ خپل ملک کوریا ته واپس لاړ شي نو هلته د هغه هرکلي ته ګڼ شمېر خلک راغلي وو. د هر چا په مخ صرف خندا وه، خو د رابرټ په مخ اوس هم خفګان و، ځکه چې د هغه په زړه کې د خپلو ملګرو یادونه اوس هم ژوندي وو. څه وخت پس رابرټ د هغوی فیملي ته ورشي. د چوزبي ته ووایي چې اوس ستا پلار د همیش لپاره په میاشت کې د اوسېدو فیصله وکړه. د لي ښځې ته هغه تصویر ورکړي کوم چې دوی په شریکه ویستې وو. د تصویر شاته د هغه د زوی نوم و کوم چې هغه په خلا کې لیکلی و. همدې سره د کوریا نوم په هغه ملکونو کې شامله شي کومو چې میاشتې ته کامیابه میشنز لیکلي وو. دغسې رابرټ د خپل پلار دا نیمګړی ارمان پوره کړي. بل خوا مون د ناسا اولانۍ ښځه ډایرکټره جوړه شي. د کهانۍ په اخر کې موږ کیم وینو چې هغه په یو سکول کې ماشومانو ته سبق ښایي. په دې وخت یو خلباز راشي چې هغه د سپیس سوټ اچولی وي او مخ یې هم پټ وي. کله چې هغه هیلمټ وباسي نو پته ولګي چې دا رابرټ و. د دواړو په مخ مسکا راشي او بیا یو بل ته د احترام ډک سلام وکړي. هم په دغه سین سره دا فلم ختم شي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.